په افغانستان کې نوې موټر جوړ شوی. دغه موټر چا څه ډول او په څومره لګښت جوړ شوی او د اسلامي امارت د پلویانو خبرګونونه درنولیدونکو ستړي مشي. د ولسی وګړو له لوري د روح الله عزیزي دغه نوښت ستاینه کیږي. دوی وایي چې دا ډول نوښتونه په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د یو ستر الهام سرچینه ده او ښیي چې د پرمختګ او پنځونې لپاره ځوانانو ته یوازې واري او ملاتړ پکار دی. دوی دغه گاډي جوړونه د افغان ځوانانو د وړتیاو یو روښانه بیلګه ګڼي او هیله لري چې اسلامي امارت او خصوصي سکتور د ورته نوښتونو ملاتړ وکړي. تخنیکی کارپوهان پر دې باور دي چې د روح الله عزیزي دا گاډي د امکاناتو کمښت په کتو یو حیرانونکې لاسته راوړنه ده. هغوی وایي چې د گاډي جوړونه ښیي که وړ تخنیکی او مالی ملاتړ شتون ولري، افغانستان په صنعتي او تخنیکی برخو کې ستر پرمختګونه کولای شي. د گاډي سرعت او لګښت د امکاناتو په پرتله د پام وړ بلل شوی، خو کارپوهان وایي چې لا ډیر پرمختګونه ورته په ټکنالوژي او کیفیت کې پکار دي. د اسلامي امارت پلویان دغه نوښت د افغانستان د ځوانانو د وړتیاو او مهارتونو ښکارندوی بولي. دوی وایي چې د شریعت او اسلامي اصولو تر چتر لاندې به افغان ځوانانو ته د دې واري برابر شي چې خپل تخنیکی وړتیاوې لا ډېرې کړي. د اسلامي امارت پلویان د دې نوښت ملاتړ کوي او تمه لري چې واکمني ورته ځوانانو ته مالی او فني امکانات برابر کړي. په هرات کې د روح الله عزیزي په نوم یو زده کړیال د 1530,000 افغانیو په لګښت یو گاډی جوړ او نندارې ته وړاندې کړی دی. روح الله عزیزي چې د انجینرۍ پوهنځي د 2م کال زده کړیال دی وایي د روبوټونو او ماشینونو جوړولو سره یې لیوالتیا ډیره ده او په وینا یې دغه گاډی یې د 4 میاشتو په موده کې جوړ کړی دی. دغه گاډی په ګړۍ کې 100 کیلومتره په چټکتیا تګ لري او د جوړېدو اړوند توکي یې له بازار څخه رانیول شوي دي. عزیزي له دې وړاندې هم ځینې کوچني گاډي جوړ کړي او له مسؤلانو د مرستې او ملاتړ غوښتنه کوي. د هرات د رسنیو او کلتور ریاست د ځوانانو چارو مشر عبدالمتین عادل د یاد ځوان له هڅو ستاینه کړې او ډیره کړې ده چې په دغه ولایت کې به ځوانانو ته په ټولو برخو کې د پرمختګ او ودې واره برابر کړي.